السلام علیکم قدرمنو هیوادوالو، په دې هیله چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. قدرمنو هیوادوالو، نن داسې یوه کورنۍ ته راغلم چې دغه خورکي ډېر زیات مشکلات لري، حتی د دې قصه راته بل چا کړی و، نو نن مجبور شوم چې دې سره راشم او د دې حال له تاسو سره شریک کړم. له موږ سره اوسئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې خورې؟ ښه یې؟ ښه یم. ماشومان دې ښه دي؟ ښه دي، ښه یم. ژوند زندګي څنګه تېرېږي؟ تېرېږي نو، زه ګزاره کوم. خلک راته ویلی وو چې ستاسو مشکلات ډېر زیات دی، نو راغلی چې ستاسو غږ له خپلو هیوادوالو سره شریک کړو. او چانه مشکلات هم ډېر زیات دی، کله وږي او تندې هسې تېروم. ولې خاوند دې څه کار کوي؟ خاوند مې څه کار نه کوي، په کټ کې پروت دی او مریض دی او دونه پیسې نه چې هغې له پې دوا واخلي. څه تکلیف لري؟ ګردو تکلیف لري. کار کوی نه شي؟ نه کار نه وتلی، کار نه شي کولی. مشر زوی دې شته؟ مشر زوی مې دا دی، دغه ټولو مشر زوی مې دغه دی، نو ټوله ورځ جاړي او ډوډۍ او داسې غریبانان جاړي، په ژړا یې تېره کړي او که څوک یې راکړي خپه راکړي او که رانه کړي همداسې ناست. څو ماشومان دي؟ 4 ماشومان دي. ښه، نو داسې واړه واړه دي، مېړه دې هم کار نه کوي، دغه شپه ورځ څنګه تېروي؟ د دې ماشومانو ضرورت به څه پوره کوي؟ ناستې ټوله ورځ جاړي، نو ما پیسې راکړه، دغه څپلۍ راله واخله، جامې راله واخله، څه نه وي نو غریب جاړي، په داسې ژړا یې تېروم، وخت یې تېرېږي ګزاره. توکي څه لرئ د شپې لپاره؟ نه هېڅ نه لرو. اوړه غوړي هېڅ هم نشته؟ هېڅ هم نشته دی، هېڅ نه لرو. نو دې ماشومانو ته څه ورکوئ چې دا غواړي درنه؟ دا که چا راوړه یوه قپه ډوډۍ وخوري او که رانهوړه همداسې ناست وړو په ارمان یو ځي او دغه پېټۍ ګوري چې زمونږ که به وړه کلی چې ویې خورو، چې څوک دا راشي همداسې ورته وایي زمونږ که وړه نشته دی، تاسو مونږ له لږ وړه راکړئ. څوک راشي وایي تاسو په څنګه وایي مونږ یو ښه ګزاره کوو، دوی وایي مونږ ته وړه نشته دی، وایي چې مونږ له وړه راوړئ. هغه هېوادوال چې ستاسو غږ اوري، هغوی څخه څه هیله مو ده؟ څه غواړئ ورنه؟ دا څه غواړو چې موږ سره لږه مرسته وکړي، کومک را سره وکړي، بچي را ورږو تندو دغسې ناست یو نو. ښه بچیه، ته څه غواړې؟ تاسو ګوره، ماما ته وګوره، څه غواړې؟ قدرمنو هېوادوالو، د دغې ماشوم سترګې ته وګورئ، شونډو ته وګورئ چې رپېږي. ماشومان څه غواړي؟ دا د اوړو په ارمان دی. نور څه غواړي بچیه؟ پاس وګوره ماما ته. څه؟ څپلۍ غواړي؟ ماما درته راوړي. نور څه غواړي؟ ورته ووایه مه ژاړه زویه، دلته راشه، کښېنه دلته، راځه. پاس وګوره څه شی غواړي؟ نو ماما ته وګوره. اوړه غواړي. نور؟ پاس وګوره ماما ته ووایه درته راوړي. ښه، قدرمنو هېوادوالو، هیله کومه که د دې خور لپاره نه کوئ، د دې ماشوم لپاره وګورئ. دې ته وګورئ سترګې، دوښکو نه ډک دی. ماشومان څه هیلې لري؟ دا وایي زه د اوړو په ارمان یم، جامې غواړي، څپلۍ غواړي. هیله کومه چې له دوی سره مرسته وکړي، ځکه دوی ډېر زیات مجبور دي، هېڅ هم نه لري کور کې. خاوند یې هم د ګردو تکلیف لري، دا یې مشر زوی دی، دا به څه وکړي؟ مور نه که ډوډۍ غواړي، هغه وایي نشته دی. خلکو کورونو کې ګرځي، خلکو ته وایي موږ ته اوړه راکړي. هیله کومه د دې ماشوم لپاره مرسته وکړي. تا ته کاکاګان څه راوړي؟ څه شی راوړي درته؟ ته پاس وګوره زویه. اوږې ماما درته راوړي. ښه، قدرمنو هېوادوالو، نو تاسو دغه خورکي فریاد مو واورېده چې له کومو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دی. هیله کومه چې د دغې ماشومانو لپاره مرسته وکړي. که چیرې غواړئ مرسته وکړي، نو زما د وټساپ شمېره ده 0 اویا اویا 9 40 283. د لیدو څخه مننه.